تیاری بپتا ورکی شیرنا بشی طالبا پا علم پسی ورک شبیا پیدا بشی طالبا تیاری بپتا ورکی شیر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. زما ډیرو عزتمندو محترمو سامعینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما ورونو دا د الله سبحانه وتعالی ډیر لوی نعمت او ډیر غټ لوی اعزاز دی او ډیر غټ شرافت دی او ډیر غټه خبره د الله عزوجل د کتاب سره تعلق دا د دنیا او د آخرت کامیابی ده او دا انسان په دنیا کې هم کامیاب دی او د مرګ نه وروسته هم کامیاب دی. الله دې انسانانو له په دنیا کې هم عزت او شرافت ورکړی دی او د مرګ نه وروسته ول هم عزت او شرافت ورکړی دی. چا چې د الله سبحانه وتعالی د کتاب د خپل زړه ته رانیولی دی او د خپل سینې ته رانږدې کړی دی او د خپل تعلق خپل میل جول خپله ناسته ولاړه خپل خواهشات دی د الله سبحانه وتعالی د کتاب نه قرباني کړي دي، دغه انسانان چې دی الله عزوجل عزتمن کړي دي دغه کامیاب دي او دای د ستورو په شان ځلولي دي. چا چې د الله سبحانه وتعالی کتاب غورځولی دی شاته ارتولی دی خپل خواهشاتو پسې شوي دي د الله حدود مات کړي دي د الله د حدود نافرمانی کړي ده د الله د کتاب نه وړاندې شوي دي د خپل ژوند او زندګۍ نه د الله کتاب ویستی دی الله عزوجل دنیا او آخرت کې تباه کړي دي او برباد کړي دي. که تاسو وګورئ دا خبره چې دی نو د سیرت نه او د تاریخ نه موږ او تاسو ته واضحه ده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند او د زندګۍ نه لږ شان مخکې زندګي چې ته وګوري هغه تاریخ مطالعه کوو موږ او تاسو وی ګورو چې هغې کې د دې انسانانو ژوند څنګه و. همدغه انسانانو همدغه خلکو همدغه عقلونه و همدغه سترګې وي همدغه لاسونه و همدغه شپږ فوټه اووه فوټه بدنونه و خو چې کله د الله سبحانه وتعالی د کتاب سره تعلق نه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت نو دغه خلکو ژوند او زندګۍ ته وګورئ څومره یعنې واحش څومره وحشت څومره بربریت څومره ناکامي څومره ذلت څومره دشمنۍ څومره عداوت څومره حسدونه د دې خلکو په ژوندونو کې. هغه وجه څه و چې د الله عزوجل دا کتاب چې دا کم فرمان دی د الله داسې کتاب دی چې دا کتاب یو انقلابي کتاب دی. الله رب العالمین دې سره انسانانو کې تحول الله یو څه ناشنا کتاب را لېږلی دی دا ډېر بهترین کتاب دی. تاسو وګورئ الله عزوجل دې کتاب له دومره مقام یې زما عزتمندو ورکړی دی چې دې کتاب سره د چا واسطه پیدا شوې ده الله رب العالمین هغه انسان چې دی او هغه مخلوق الله عزتمن کړی دی. تاسو وګورئ په ټولو ملایکو کې چې دا ملائک معصوم مخلوق دی د الله عزوجل په دې کې الله ته بهترین او مقربه ملائکه چې دا جبرئیل علیه السلام دی. تاسو وګورئ جبرائیل علیه السلام له ولې الله دومره اعزاز ورکړی دی ولې دومره شرافت ورکړی دی ولې دومره مقام ورکړی دی
ولی الله رب العالمین دومره چې دی په دې ټولو ملایکو باندې یو سردار ملایکه ګرځولې ده هغه وجه دا ده چې د الله عز وجل د طرفه دا یو استازی او د محمد رسول الله سلام ته به دا وحی راوړله دا وجه و چې دا وحی راوړل د دې جبرائیل علیه السلام د محمد رسول الله سلام را رسیدو ته د دې په برکت باندې الله دومره اعزاز او شرافت ورکو چې دا د ټولو ملایکو باندې الله دې له ډېر عزت ورکړی دی تاسو وګورئ هغه انسانان چې په انسانانو کې الله ډېر عزت ورکړی د هغه انبیا دي په دې انبیاو کې ته وګوره چې اولو العزم پیغمبران چې کوم دي په هغې کې دغه پنځه شپږ پیغمبرانو کې هغه بهترین پیغمبر اولین او آخرین چې هغه محمد رسول الله سلام دی الله عز وجل دله چې ډېر مقام ورکړی دی وجه دا ده چې دا قرآن پرې نازل شوی دی هغه ځمکې په ځمکو کې چې دی نو ډېرې عزتمندې دي چې الله پرې دا قرآن نازل کړی دی هغه ځمکې ته تاسو وګورئ چې هغې له الله عزت ورکړی دی نو هغه وجه څه شی دی هغه د دې وجه ده چې دا ځمکه باندې د الله کتاب نازل شوی دی تاسو وګورئ حرمین له الله څومره عزت او شرافت ورکړی دی تاسو وګورئ بیت المعمور چې دا په اسمان اولنی اسمان کې یو کوټه ده دې ته الله رب العالمین ولې دومره عزت ورکړی لکه څنګه چې د کعبې نه طواف خو ټول د شک نه ډک دی خو نه الله وایي کله وحاشا داسې نشي کېدلی چې دا دي ستا د ضلالت او ستا د ګمراهۍ چې دی سبب وګرځي دا ستا د عزت او ستا د نجات او ستا د فلاح او ستا د کامیابۍ دپاره الله یو بهترین کتاب را لیږلی دی دا کتاب څه شی دی دا هغه کتاب دی چې دا د هدایت دی د زړونو دپاره زمورونو هغه انسانان چې د الله دا ذکر کوي او لوی ذکر په مخ د ځمکه هغه د الله سبحانه وتعالی کتاب دی دغه زړونه چې دی دغه ژوندي زړونه دي الله فرمایي او هغه زړونه چې د الله ذکر نه کوي د الله د کتاب سره واسطه نه پیدا کوي نو الله رب العالمین دغه زړونه چې دی دا وژني دا په مړو زړونو باندې حساب دي زمورونو دا چې نن موږ او تاسو په دې کوم پروګرام کې راجمع شوي او د دې وړو ماشومانو د الله کتاب ته سینه سپر کړې ده او حفظ کړی دی او چا نازیره ختم کړی دی نو دغه انسانان دا د کامیابۍ والا دي د دوی د مور او پلار ته دې مبارک وي او دوی ته دې مبارک وي الله دې د دوی په ژوند کې خیر او برکت واچوي الله عز وجل دې د کامیابۍ سبب وګرځي الله دې دا قرآن چې دی زمونږ او ستاسو د ټولو په عمر کې او زمونږ او ستاسو په ژوند کې د تبدیلۍ سبب وګرځي عملا دې الله زمونږ په وجود کې راولي خبرې خو ډېرې زیاتې دي خو په همدې باندې به اکتفا وکړو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته لطائع ولعاصي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. طالبا سبق وایا سبق خادے. طالبا سبق وایا سبق خادے. ہمت کوا ملا بشی طالبا. ہمت کوا ملا بشی طالبا. فاعلم پسی ورک شبیہ پیدا بش طالبا. دا یو عدد شمین د خپل د سوزیدو کی. دا یو عدد شمین د خپل د سوزیدو کی. قربان بشی پتا خلق رنا بشی طالبا. قربان بشی پتا خلق رنا بشی طالبا. پا علم پسی ورک شبیہ پیدا بشی طالبا. تیاری بپتا ورکی شیرنا بشی طالبا. پا علم پسی ورک شبیہ پیدا بشی طالبا. تانن کدی خپل ځان خاورې هېرې کړو نو سبانا. تانن کدی خپل ځان خاورې هېرې کړو نو سبانا. نو ګل بشي خوشبو بشي ښکلا بشي طالبا. نو ګل بشي خوشبو بشي ښکلا بشي طالبا. په علم پسې ورک شه بیا پیدا بشي طالبا. په علم پسې ورک شه بیا پیدا بشي طالبا. د رسم رواجونو د بدعاتونه راتېر شه. د رسم رواجونو د بدعاتونه راتېر شه. غیرت کړه حیا بشي طالبا. غیرت کړه حیا بشي طالبا.
په علم پسې ورک شه بیا پیدا بشي طالبا تیارې به پتا ورکې شي رڼا بشي طالبا په علم پسې ورک شه بیا پیدا بشي طالبا د خپل مال خپل ځان خپل اولاد نه تیر شه د خپل مال خپل ځان خپل اولاد نه تیر شه ته ټول د الله شه د الله بشي طالبا ته ټول د الله شه د الله بشي طالبا